اطمینان او سکون د الله جل جلاله په حکمونو منلو کې دي. دا خبره یاد ساتئ چې اطمینان، سکون او راحت په دنیوي اسبابو کې نه دي، بلکې د الله جل جلاله په حکمونو منلو کې دي. راحت ځان نشی دی او اسباب د راحت ځان نشی دي. ډیر کرتی به د یو انسان سره د راحت اسباب دنیوي وسایل موجود وي، لیکن بیا به هم ورته اطمینان او سکون نه وي نصیب. تاسو وګورئ ډیر داسې مالداره خلک شته چې د هغوی سره دنیاوي وسایل ټول برابر دي، په بنګلو کې اوسیږي، خو خوراکونه کوي، په نرمو بسترو کې سملي، لیکن بیا هم ورته اطمینان او سکون نه وي حاصل. لیکن بل طرف ته نیکان خلق وګورئ چې غریبانان وي، په جونګړو کې اوسیږي، اوچه روټۍ خوري او لږې او تندې برداشت کوي، په ځمکه سملي، لیکن بیا هم د اطمینان او سکون والا ژوند تیروي. دا ځکه چې اصل سکون په دنیاوي وسایلو کې نه دی، بلکې په شریعت باندې عمل کولو کې دی. دغه شان که یو کس د الله رب العزت عبادت کوي، 5 ټیمه فرض منځ په خپل وخت باندې ادا کوي، فرضي زکات ادا کوي او د رمضان المبارک د میاشتې روجې نیسي او په شرعي احکاماتو باندې عمل کوي، نو په ظاهره باندې اگر چې دی په تکلیف کې معلومیږي، لیکن په حقیقت کې دی ښه مطمئن وي.